السلام علیکم. زم ستاسو ورور ستاسو ملګری عزیر جان. غزل بدر سره شریکوم در وید حیدر. غزل څه داسې دی چې چا چې هم پزړه را کړی را لغم دی، هم هغه زما د پاره محترم دی. زخمی شوی ام د یار په تور سترګو، اوس ښه شوی یم د لوی الله کرم دی. چا چې هم پزړه را کړی را لغم دی، هم هغه زما د پاره محترم دی. زخمی شوی ام د یار په تور سترګو، اوس ښه شوی یم د لوی الله کرم دی. او ورله لاړ شه ستا د زړه علاج به وکي، ورله لاړ شه ستا د زړه علاج به وکي. دغه پورې چم ملا صدا سې دم دی، که لقمان د زمانې هم راله راشي، چې رغېږم بچا هغه مې صنم دی. که لقمان د زمانې هم راله راشي، چې رغېږم بچا هغه مې صنم دی. او دا دانه راته سټیک غوندې نه ښکاري، دا دانه راته سټیک غوندې نه ښکاري، خو خوراک مو مجبوري د دې غنم دی. اوس چې څوک ورته زما نامه ور یاد کړي، اوس چې څوک ورته زما نامه ور یاد کړي، سمدستي ووایي وژنم دې قسم دی. زه حیران یم حیدره ستا زړګي ته، زه حیران یم حیدره ستا زړګي ته، چې زغملی دی د یار څنګ هر یو ستم دی. چا چې هم پزړه را کړی را لغم دی، چا چې هم پزړه را کړی را لغم دی، هم هغه زما د پاره محترم دی، هم هغه زما د پاره محترم دی. والسلام.